د سوشل ویلفیر په تعاون سره نن په ډسټرکټ هسپتال مردان کې د پناهګاه یو پرانسته وشوه. د دې پناهګاه مطلب هغه خلک کوم چې په فوټپاتونو اوده کېدل هغوی به اوس په دې پناهګاه کې خپلې شپې بې تکلفه سبا کوي. د دې پناهګاه پرانسته ډیپټي کمشنر مردان عبید وزیر خان په لاسو وشوه. د پرانستې په موقع د مختلف ډپارټمنټ سره تعلق لرونکو ایډیشنل ډي سی نیک محمد، اسسټنټ کمشنر مردان ګلبانو، صوبائی جنرل سیکرټری تنظیم تاجران طاهر شاه، مردان چیمبر آف سمال ٹریڈ اینڈ اسپال انڈسٹری نواز ماندوری، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال ایم ایس ڈاکٹر باسط، ڈی ایم ایس ڈاکٹر ارشد، ڈسٹرکٹ آفیسر سوشل ویلفیئر سید علی بخش، شیلٹر ہوم انچارج عرفان مایار، دارالامان انچارج توحید رشید او د میډیا نمائندگانو په ګڼ شمېر موجود وو. رای یو کانسیپټ دا و چې کوم ډي ایچ کیو کې موږ سره پیشنټس دي او یې سره اټنډنس راځي نو هغه به موږ دلته اوسو. هغې ته موږ دا ریکویسټ کوو چې تاسو په وارډس کې دننه په ګالو کې دننه چې کوم سملی شپه کوئ نو دلته راځئ او صرف شپې دپاره یو کانسیپټ و. هغه شاید دومره کامیاب نه شو ځکه چې لوکل مریضان وي خلک شپې نه کوي واپس لاړ شي دومره کسان به نو موږ سره. دا کوم چې شیلټر ہوم کانسیپټ دی دا د بیګر خلکو لپاره دی، د غریبو خلکو لپاره دی چې کوم تاسو وینئ په اډو کې په فوټپاتونو باندې یا هلته ځان لا په کرایو باندې کټونه راوړي هغې دپاره. نو دا هغه خلکو لپاره دی چې هغوی ته واقعي هغه ډیزرونګ دي او ضرورت دی ورته. دا به ټایم باونډ نه وي، هغوی ته به موږ دلته خوراک هم ورکوو، هغوی ته بلته موږ یو عزتمند ژوند ورکوو، هغوی ته به ګرمې اوبه اویلیبل وي، هغوی ته به باترومز اویلیبل وي. نو هغوی به د هغه ځای نه راوځي چې کوم ځایونو کې تاسو یې وینئ لکه تاسو کوم د معاشرې خلک په دې اډو کې وینئ، په دې روډونو باندې وینئ، په فوټپات باندې انشاءالله څوک نه وده کېږي. دلته به راځي شیلټر ہوم کې به یو ښه عزتمند ژوند یې ته اویلیبل وي. د پرانستې نه بعد ډیپټي کمشنر مردان عبید وزیر خان د پناهګاه دوره وکړه. په خپله دوره کې دوی خال، باترومونه او نور ضروریاتي سامان هم چیک کړل. نن چې کوم افتتاح وشوه د شیلټر ہوم پناهګاه دا د احساس پروګرام لاندې وشوه چې د عمران خان ویژن نه او هغې په صوبو ته ټولو ته دا کنوی کړې ده. زمونږ صوبې وزیر اعلی صاحب محمود خان صاحب او بیا سپیشل زمونږ سیکرټري صاحب سوشل ویلفیر ادریس خان او دغسې کمشنر صاحب مترزیب صاحب په ترو نن ډي سی صاحب راغلی عابد وزیر صاحب هغې د دې افتتاح وکړه. دې کې به هغه کسان چې کوم په دې فوټپاتونو باندې، کوم په اډو کې، کوم په دې لارو کوڅو کې، کوم په مختلف ځایونو کې پراته وي او یا داسې مزدورکار خلک چې هغې کې د شپې د هغې دپاره ځای نه وي او هغې نشي افورډ کولی نو هغه خلک به دلته مونږ هغې ته به سټې ورکوو، هغې ته به د ماسخوتن روټۍ د سهار چای انشاءالله ورکوو او دا به انشاءالله چې دی نو یو باعزت طریقې سره به دغه خلک راځي. اوسي به لومبې به موږ د اویرنس لپاره خپله دغې ځایونو ته ځو او دا خلک به راولو او بیا به انشاءالله چې عدت شي نو په خپله به راځي. په دې موقع عابد وزیر خان د سوشل ویلفیر ډپارټمنټ ډسټرکټ آفیسر سید علی بخش سره دا خبره په ډاګه کړه چې داسې پناهګاه به موږ د مردان دپاره یو ماډل جوړو او زیاته کړه چې په مستقبل کې به موږ په ډسټرکټ مردان کې کوم ځای کې چې هم د پناهګاو ضرورت وي هغه به موږ پوره کوو، ولې چې د داسې طبقې خدمت زموږ فرض دی. د سوشل ویلفیر له طرفه د چیو اهتمام هم شو. د دې دپاره چې دی نو موږ سره خو دې وخت کې چې دی کم از کم 40-50 کسان چې دین دا هم موږ سره ځای کېږي په شیلټر ہوم کې او الریډي زموږ سره چې را خو فنکشنل ده. موږ سره کم از کم 20-25-30 پورې کسان چې دي دا نایټ کې راځي او موږ سره نایټ سټې کوي دلته پری اپ کاسټ. بیا د دې دپاره مخکې چې دی نو موږ ډسټرکټ آفیس ته بیا ډي سی صاحب ته موږ دغه کړی دی چې کوم زموږ د دې د باترومونو یا دغه دی نو دې کې موږ ته د اے ډي پي سکیم نه ډي او آفیس چې دی نو موږ ته 10 لک روپۍ دغه کړي دي. د هغې دپاره به انشاءالله چې زموږ دغه فنکشنلایز شي په دغه باندې. باقي چې دی نو موږ ته دې ته د ګیزرو د دغه بندوبست هم کړی دی هغه به هم انشاءالله چې موږ ته د هفته نیمه کې ولګي. ګرانو کتونکو تاسو اورېدل د انچارج خبرې چې هغه د سرې کې انچارج دی چې هغه ته د هر یو شي پته ده او هغه چې کوم دی نو دا منیجنګ کوي. تاسو ولیدل دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده. بل خبره دا ده چې زمونږ په مردان کې دینه مخکې د سرې افتتاح شوی وه د سوشل ویلفیر ډپارټمنټ په تعاون باندې. نن چې کوم دی نو بیا یو پیرا سید علی بخش صاحب دی د شیلټر ہوم افتتاح چې کوم دی نو دا یې وکړه د ډیپټي کمشنر په لاسو باندې.
نو حقیقت ته داسې خبرې دا زمونږ د دې معاشرې زمونږ د دې ځایونو د پاره دا ریکوایرمنټ دي زمونږ څونه خلک چې کوم دي وینو مونږ په دې سړکونو د پاسه ودي راشي دا غدیرو دا بلجوړ یا دا دغه علاقونه پاسماندو علاقونه راشي ولته زمونږ په دې ښارونو کې هغې د ورځې ډیوټي وکړي او د شپې بیا په دې فوټپاتو باندې ودي نو حقیقت ته چې دا خبره نه ده نو د دې دپاره د سوشل ویلفیر ډپارټمنټ دا سوچ کړو چې یاره لکه سری خو به وي خو چې مونږه شلټر هوم د دې لپاره جوړ کړو چې دغه خلک هم چې کوم خلک په دې فوټپات وده کېږي او راځي دلته کې چې کوم دی نو مونږ ولدي لا فیسلټیز ورکو دي دلته وده کېږي او خپله شپه سبا کوي او دې کې اهم خبره چې کوم دی د دې یو دام ده چې فیسلټیز هم دا دي چې په دې کې به دې ته خوراک هم ملاویږي دا هم د خوشحالۍ خبره چې خوراک به ملاویږي دا د دې کوششونه کاوشونه دي او د دې دا وینا وه د ډایرکټر صاحب دا وینا وه چې مخکې هم په مستقبل کې هم دغه سوچ کوم چې څه ریکوایرمنټ دي د دې ځای خلکو زمونږ د ډپارټمنټ دپاره نو هغه مونږ پوره کوو ما یوسف جان له اجازت راکړئ د خپل کیمرمین شهزاد سره پښتو نیوز مردان